د لوګر ولایت د چاپیریال ساتنې په همغږۍ سره د اړیکو موسسې له لوري د یاد ولایت لسګونه تنو بیلابیلو ادارو کارکونکو او د پوهنتون استادانو او زده کړیالانو ته د اقلیمي بدلون او د ځمکې لاندې اوبو مدیریت په اړه یو ورځنی روزنیز او د وړتیا لوړونې سیمینار وړاندې شو. ورته مهال مسؤلینو ول د سیمینار په لار اچولو څخه موخه د کارکونکو او رضاکارانو د اوبو مدیریت او اقلیمي بدلون په اړه معلومات زیاتول وبلل او زیاته کړه چې د خلکو عامه پوهاوي په برخه کې په راتلونکي وخت کې نور ورته پروګرامونه هم په نظر کې لري. که تاسو په جریان کې ان شاء الله چې دغه پروګرامونه چې جوړیږي د مؤسساتو له خوا نه دغه به ډیر مفید تمامېږي او خلک به د اقلیم له بدلون سره ځان عیاروي او دا پدیدې سره به مبارزه کوي ان شاء الله. افغانستان د اوبو له کمښت سره په تیرو څو لسیزو کې مواجه شوی ده. نو موږ وغوښتل چې د لوګر محترمو ولسونو ته د اوبو د ارزښت په اړه او د اقلیمي بدلونو په اړه معلومات ورکړو او د دې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو. له بل پلوه بیا دغه سیمینار ګډونوال وایي چې داسې پروګرامونه د اقلیمي بدلون په اړه د دوی په معلوماتو کې زیاتوالی راولي چې پکې د کرنې د اوبو سرچینو مدیریت او چاپیریالي برخو کې موضوعاتو په اړه وړتیا ترلاسه کړه او په راتلونکي وخت کې د داسې پروګرامونو د دوام غوښتونکي شول. کچېرې عامه پوهاوي ته موږ تاسې ترجیح ورنکو لکه څنګه چې اوس سره لاس ګریوان یو د تغییر اقلیم سره نو دغه موږ تاسې راتلونکي نسلونه به دغسې له تغییر اقلیم سره به لاس ګریوان وي بکنیم. هرگاه اگر ما همکار نباشیم با دولت ولو که دولت هر کاری بکنه باز هم همون نتیجه که باید برسیم. د یادولو وړ ده چې د اقلیمي بدلون او د اوبو مدیریت په اړه دغه جوړ شوی یو ورځنی روزنی سیمینار کې 80 تنو د بیلابیلو ادارو کارکونکو رضاکارانو او د پوهنتون استادانو او زده کړیالانو ګډون کړی و چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پکې معلومات وړاندې شول.